د افغانستان ختیځ جلال آباد ښار کې یو ماشوم له امنیتي چیک پاینټ د تېرېدو پر مهال په ډزو کې وژل شوی. سلام، ستړي مشئ، زموږ پښتو نیوز چینل ته ښه راغلئ. د عادل په نوم دغه ماشوم پلار یې چې د ننګرهار حوزوي روغتون کې دنده لري، خبري اژانس ته یې ویلي دا پیښه تېره شپه د جلال آباد ښار دومې حوزې اړوند زیړانو سیمه کې شوې. هغه ویلي که څه هم څرګنده نه ده چې زوی مې د چا پر ډزو کې وژل شوی، خو امنیتي ځواکونو راته ویلي چې د رکشا سپرو وسلوالو له لورې وژل شوی دی. د اوومې امنیتي حوزې قاري سید عالم هم ویلي چې ډزې د رکشا سپرو وسلوالو له لورې شوي، خو د ټولنیزو شبکو یو شمېر ګاونډیو بیا ادعا کوي چې ګواکې دغه ماشوم د طالبانو لخوا وژل شوی، خو طالب ځواکونو په دې اړه څه نه دي ویلي. مننه چې له موږ سره وئ. که زموږ ویډیو مو خوښ شوي، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.